ومالیا ثمانیه د مال را لا اعبد الذي جذب عبادت حکم دی غزاد فطرنی چې زې پیدا کړي و الیه ترجعون او د خدای په کتاب تاسو بیرته وراجه کیږي و الیه ترجعون کما کما پتره کې ویلې درکې یو خدای ته تاسو وراجه کیږي تنبیه وای ورته چې بیرته دواری بندون شته سوال جواب څه درسره اتخذو من دونه آلهة آیا زبر اسم غیر د خدای پاک نه نور خدای یریدنا الرحمن بغدر که خدای اراده وکړي د ضرر لا تغني نبشت تفقول عن دمانا شفاعتهم شفاعت د نور خدایانو شیئا شيء ولا ينقذون او نه به مخلاص کی په زور سره ان اذا لفي ضلال مبين زبم په دغه وخت کې د نور خدایانو عبادت وکم په گمراهی کارا کیم انی آمنت بربکم فاسمعون اظهار وکړه ما ایمان راوړی پر باندې وای دا خبره نو دې دی ویل بنا پوکړه د خدای په طرف نظر ورکړ شو قیلت قل الجنه ننوز جنت قال حضرت حبیب نجار ویلی یا لیت قوم یعلمون کاش کې دماغ قوم کوی وای بما غفر لرب چې دا ماته مغفرت خدای پاک پسو او جعلنی من المکرمین زه وګرځولم د جملې د عزت منونه وما انزلنا على قومهم من بعده من جند من السماء کله چې دوی دا ظلم وکړ په دغه حضرت حبیب نجار باندې په داسې ظلم شهید کړ وای د الله غضب په جوش راغی جبرائیل امین ته حکم وکړ چې چغه وکړه په دغه خلکو باندې یو ناره یې وکړه چې د ټول زړه وچاوده نو علاوه چې زه په داسې ظالمانو فوجونه نه رالېږم فوجو ته حاجت نشته دی وی ملایکې د غفت زور نه لري امیشته پاره چې زه اراده وکم د هلاکول دی قوم نو لګلو د فوجونو ته حاجت نشته وما انزلنا على قوم من بعده مغنرا ولقد فقوم د حبيب نجار ورست د شهادت من جند سلاشکا من نسما الى طرف د اسماننا وما كنا منزلين او نه مغنازلون کې د لفظو د ملائکه ان كانت نو دا عذاب دي الى صيحه واحده مگر چې غيوا فاذا هم خامدون ناصا په د يخمړ پراتو یا حسرتن علی العباد اے افسوسا په دغه کافرو بندگانو باندې ما یاتیهم رسول نظر غړې دې ته هیڅ پیغمبر الا کان به استهزئون مگر دې په پیغمبرانو په سندونه وای علم يروا الا يدين ګوري کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره مخ هلاکړي دي په خاطر دې احد زمانو انهم الیهم لا يرجعون چې بشکه هغه هلاک شوی خلک په دې ته دنیا ته نه راګرځي رجوع نه کوي وإن كل لما جميع لدينا محضرون دای وایي د په توهم دي فارغ ویلې دوی بیرته نه راګرځي نو چا ویل چې دواري ژوندون نشته نه دنیا کې بیرته نه راګرځي وإن كل ندي دا ټول خلق لما مگر جميع لدينا محضرون ټول په دې موږ باندې حاضر کړی شوی دی لپاره د حساب او کتاب مکتوب بیا ټول راجمع کیږي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون دا چې دواري قیامت ژوندون شته په دې باندې الله تعالی دلایل ذکر کوي لوی دلیل د قدرت انسانانو لپاره دلیل د قدرت په دغه د عام خلکو سره خلاصي کې کنه یعنی د خدای په قدرت دلیل د قدرت نه معنی دی الله په قدرت چې الله قادر ده دا خبره دلیل ده چې مړام ځکه ژوندۍ کوي نو چې الله مړام ځکه ژوندۍ کوي په دغه قادر ده نو په دغه قادر ده چې مړ انسان ژوندۍ کوي دا دلایل د قدرت چې د عام مرګریم په دوه باندې پوښي دا معنا ده نو یو دلیل د قدرت خدای پاک ده لکه دغه انسانانو لپاره چې الارض المیتة تمزکا مړه وچکلکا احییناها مغیر ژوندۍ په اوبو سره واخرجنا منها حبا بیا راو پاسو دغه ځکه نه دانه فمن هو یاکلون دغه دانونو د خوراکي کغان دي کو ورپشي دي کجوار دي کوریجي دي کا څومره خوراکي شي دي دغه دکې نه را پیدا کی وجعلنا مغرزول دي فيها قدامك کې جنات باغونه من خير دي خرما او عناب دي انګور او فجرنا فيها من العيون او موږ په یول دي په دغه دکو کې چینه ليأكلوا من ثمره دې لپاره موږ ورته پیدا دي چې د خوراکو کې دي میوه دي دنه دغه دکې نه دغه اوګو دغه مذکور شیانونه وما عملت ايديهم او نه دي پیدا کړی دا میوه لاسونو دي دی افلا یشکرون نو دې خدای شکر نه وباسي وما عملت ايديهم ما نافيه چې نه دي پیدا کړی لاسونو دي دی غنم تو وکړه دا دي تا قدرت تا ځکه کې و اچو
بیا وچ غنم بیرته شینکواره ژوندی کوه یې مړ ده او مابین ډکې راوځي پورته طرف ته لاندې ډکې وځي لاندې طرف ته یو طرف ته غنم راتروی شي پورته طرف ته نار کوي پاڼې کوي بل طرف تروی شي لاندې طرف ته ریښې کوي د خدای په نظام ته ګوره دغه یوه غنم دانه څه بیا راوباسه چې څومره ریښې وي کوزې طرف ته یې دومره ډېرې ریښې دي مثبتولو دپاره په مځکه کې کلکوي چې باد ماتې یې نه شي پورته طرف ته اول شنې پاڼې ګڼې راشنې شي بیا دا پاڼو بیا سره کلکېږي نږدې کېږي لرګی پکې جوړ شي دا لرګی جګ شي بیا په سر باندې وږی ونیسي یوه دانه یې کرلې وه 100 دانې 50 دانې 80 دانې 90 دانې په دا وږې غټو کړکیو کې پاسته دا دانې ونیسي دا دانې بیا کړکۍ وي څوکه غټېږي هغه خپلې اندازې ته ورسېږي بیا د پختن کار کې شروع شي دانه شودي وي بیا د شودو نه وروسته کلکوتوب راشي اخر وچه کلکه شي بېرته د مړې غوندې شي د انسان د روزي بندوبست کې جوړ شي نو موږ راشنه کوو د دغه دانې نه په منهو یاکلون د دغه نه دی خوراک کوي د میوو نه خوراک وکړي او وما عملت مطلب دا شو د دې لاسو د عمل نه د کرداشن کول خو دی نه دي کړي هغه د غنمو نیول خو دی نه دي کړي نیالګی خو ته کې ښایي لیکن نیالګی لویول لاندې ریښې پیدا کول او پورته شاخونه کول بیا هلته میوې کول دا به د انسان د قوت مداخله په هغه کې نشته دا الله کړي نو دوی ظاهره اسباب دي خو ترتب د مسبب الله کوي وما عملت ايديهم نه دې کړی عمل لاسونه دې دې څه شیان ورته پیدا کړي او دومره معنا دا موږ ګرځولې دې لپاره باغونه انګور خرما او چینی به ویلې یا کل من ثمره چې دې لپاره چې وخوري د میوو دغه شیانو نه وما عملت ايديهم او نور هغه شیان موږ دې ته پیدا کړی دي چې جوړ کړی دي لاسونو دې ما موصوله شي معنا پیا نشي او هغه شیان موږ پیدا کړی چې ظاهره جوړ کړی دي دې لاسو دي ظاهره سبب بنده شو خو خالق الله دا موټر څوک جوړي ظاهره کې څه فرق د بنده کوي خو لیکن خالق الله دا اوس بنا الله پیدا ده دا چې څومره نظام دې جوړېدلو د ټول الله پیدا دي دا اثر چې بیا روانيږي اوس باندې وړي شي دا چلېدل نظام د ټول الله تعالی کوي افلا یشکرون نو آیا دا انسانان شکر د خدای پاک نه بس سبحان الذي خلق الازواج پاکي د هغه ذات سره چې پیدا کړی دي جوړې دي انواع كلها ټول مما تنبت الارض ومن انفسهم دیغه شهرونه چې ځکه چې کيم جوړه دي او تریو رنگ کې سور سپین تور زیړ مختلف رنگونه دي مختلف خوندونه دي او ومن انفسهم د دې ځانونه جوړه نر او خطا ومما لا يعلم او دیغه شهرونه خدای پاک پیدا کوي چې د علم په یوه باندې نه لري علویات او صفلیات نور شیان دي پاسپانو کې د مخلوقات چې عام خلک علم نه لري کومځکو کې د مخلوقات چې عام خلک علم نه لري وآیت لهم الایل بل دلیل د قدرت خدای پاک ته د غسل کو دي پاره شپه ده نسلخ منهم النهار چې لري کراو باسو دي د شپې نه ورځ فاذا هم مسلمون ناڅه په دې ننوتون کې په تیار کې دغه نوای معلومیږي چې اصل شپه ده شپه مقدمه ده ورځ مؤخره ده اوس په اصل شپه د دنیا ټوله تیاره ده دا رڼا بدله که هغه تیاره یې پټه کړې یو پوستکی پر راپور شو چې دا پوستکی بیرته تر وباسي هغه اصل چې د لاندې کوم شی ته خو څه نه چې پوستکی وباسي غوښه رالوځېږي چې پوستکی لرې کې د سید اصل شی راښکاره شي چې هغه شپه ده او فاذا هم مسلمون وخت په منځ کې فاصله نشته چې ورځ تېره شي بیا شپه ډېر وخت بعد راځي د الله قدرت ته په ټوله دنیا لمر راوخي چې رڼا شي او په یو څو ګنټو کې دا رڼا انتها ته ورسېږي او بیا چې لمر څنګه ډوب شو هلته په ټوله شپه بیا تیاره راشي په ټوله دنیا باندې دا د خدای پاک د قدرت لوی دلیل ده والشمس تجري لمستقر لها المرج ده هغه ټاکي تر هغه ټاکلې مقرره نیټې خپلې پورې
یا پر خپل مقرر ځای پورې. ذالک دا مخصوص حرکت المرء تقدیر العزیز العلیم، اندازه کول دی هغه ذات چې ډیر غالب او ډیر عالم ده. لمر تکي تر هغه ځای ټاکلی یا تر هغه مودې ټاکلی. اول د مودې خبره وکړو، موده ټاکلی هغه د چالمر بیرته د مغرب د طرف نه راګرځي، نو موده بل حاجه شي مستقر نه هغه وخت مراده. دا مر دغه چې راخیږي لویږي دا نظام جاری ده هغه خپل گردش چې پورا شو چې کومه موده ورته لیکلې، بیا په اخر ور باندې مر بیرته خدای په حکم ورته چې بیرته د مغرب د طرف نه راوخیږي، بیا نو د توبې به نه قبلېږي، بیا په یو څه نږدې د قیامت راځي. نو دا نظام جاری ده تر هغه مودې مقرره پورې یا ځای مقرر شي. ده حضرت نبی علیہ السلام ابو ذر رضی الله عنه ته وی ته خبرې چې د مر چیرې دي دور ته الله او رسول الله علیه وای دا روز راځي د عرش عظیم لاندې سجده کوي الله تعالی ته، بیا اجازه ورته وشي د دواري خطرو او ورځ د عرش عظیم لاندې الله ته سجده کوي او دته بیا اجازه وشي د دواري خطرو، نو مستقر هغه ځای د قرار ده چې الله سره سجده شي قرار وکي، دته بیا اجازه ورته وشي دواري راخطر راشي. په دغه ځای کې یو خبره وکړو چې کله بیا سړی ته په باندې ورځي او دوري مرګرو کې بیا سبقو کې مرا روان ده ورته ذکر کېږي. دلته دوه سوال کېږي. مسلم شریف کې دا خبره مفصله بیا ذکر کېږي. شبیر احمد عثماني سے فتح الملهم کې ډېر بهترین تحقیق کوي. یو سوال دا واردېږي دا دې کرامت لري، دا ځان ښکاره کوي پټي کې نه چې هر څومره ځان پټ کړي اول نه پټو هلته بندوي. نو یو سوال دا واردېږي چې لمر تر مځکې نه 140 وارې غټ ده. دا لمر چې سجده کوي نو یې ته سجده په ټولو خلکو لیده، څه وخت به لګېږي په سجده، حرکت به بند شي، تو سر په سجده کېږي چې 3 وارې تسبیح په اندازې خو حرکت خو درېږي. او دغه لمر یو طرف بل طرف د لمر دا لمر ګرځي ټکې نه ده لکه دا پاس سر او کوس سر د دغه مسافه 130 چنده د دنیا ده. خو دغه سفر چې دغه لمر سره راوخوت چې دا کوس طرف دغه ځای ته رسېږي په سکند کې بیا راځي. تاسو فکر ورته کړئ لمر چې د غره نه سر راو پورته کړي چې سکند وځي بیا ټول راښکاره شي، نو د دغه مځکې نه تر یغه مځکې دا د لمر غټوالی دومره ده چې د مځکې 130 غالبا چنده زیات ده. دا لمر چې د دغه مځکې کې سر راښکاره کړو بیا دغه ځای ته چې رارسېږي چې ټوله ټکۍ راپورته کېږي تقریبا په سکند کې رارسېږي. دومره یې تیز حرکت ده چې سجده وکړي په دا سجده کې 3 وارې تسبیح ویایي نو یو منټ غوندې وخت به ولاړ لمر ټوله دنیا بیا نه ویني. او که څوک ووایي بیا چې دا خو چې سجده کوي هلته یې کوي چې ولوېږي دې موږ یې وینو نه، نو ولاړ یې موږ یې څه وینو، خو چې ولوېږي هلته سجده کوي. نو هلته وایي چې عرض تسعین یو علاقه ده، 6 میاشتې په یوه لمر یو 6 میاشتې په یوه باندې ورځ شپه یې یو خو بلې چې لمر ودرېدو، که موږ یې نه وینو یو خلکو خو بلې چې هغه د لمر ودرېدو. بلغار یو علاقه ده چې ماښام څرنګه لمر ولوېږي چې ماخوستن وخت داخلېږي بېرته بیا لمر راوخېږي، دومره شپه لري. یو خو بلې یو سوال دا واردېږي، ګوره ډېر معقول سوال ده، که لمر هلته قرآن نه ثابت ده حدیثو نه ثابت ده چې سجده کوي او هلته یو اشتباه کېږي. دوم دا چې لمر په 4 اسمان کې ده که نه ده، عرش عظیم چیرې ده د 7 اسمانونو پورته. د لمر حرکت په خپل اسمان کې داسې ګرد کوي که پورته خېژي، لمر خو په خپله دایره کې ځي لکه اوس مثلا داسې راتاوېږي، دغه 4 اسمان نه پورته بیا بل 5 اسمان داسې راتاو ده، بل 6 راتاو ده، بل 7 راتاو ده، بل پورته عرش عظیم ده.
نو چې عرش عظیم لاندې دی حدیث کې خود ته راځي چې عرش عظیم لاندې دی الته سجده کوي مستقره دا غدا دا خو په الته چې المر پورته خطه عرش عظیم ته تلای الته سجده کوي المر خو پورته نه المر خدا دا لکه دا پکای چې خپل ځای ته ویږي المر خو په خپل دایره کې کوي دته جواب علماء د علم ظاهر افضل کوي چې سجده د المر عبارت د انقیاد نه خدای ته تابع ده د خدای په حکم چلیږي دا غي معنا ده سجده ده انقیاد خو که فکر وکړو دا ظاهر خو یو جواب شو خدای انقیاد صرف یو ځای کې د عرش عظیم لاندې چې په ټوله ورځ کې ده او د سجدې نسبت خاص وخت کې شوی ده کنه ده شوی نو دې لپاره د تصوف په اصطلاح یو ډیر بهترین معقول جواب شبیر احمد عثماني صاحب په ټول ملهم کې دا نقل کړی هغه دا وی چې نفوس قدسیه پاک نفسونه ارواح دا د بدن نه جدا کېدای شي روح د بدن سره هم تعلق وي او دای تر وخت د خپل ځای کې تصرفات کوي حتی د بدن په شکل متشکل شي په بل ځای کې تصرف کوي د خپل بدن سره هم تعلق وي اول دی کوئی دی پارالاند یو مثال درکو جبرائیل علیہ السلام با نبی علیہ السلام ته دیو انسان په شکل کې ښکارا شو حضرت یحیی کلبی رضی الله تعالی عنہ او د دسر به خبرې کړې واحد به ورته کړه جبرائیل علیہ السلام خپل وجود څومره وو اوس عثمان بن یزید په خلق معیشه چې شپږ سو وزرونه دي چې تر دوه وزرونه ټول دنیا پټي نزلت هغه غټ وجود څه شو دلته د انسان په شکل کې ښکارا کیږي دلته د علم ظاهر مختلف جوابونه کوي د تصوف په اصطلاح دلته هغه روح مبارک د دغه انسان په شکل ورته ځان ښکارا کوي هغه خپل بدن خپل ده روح د انسان په شکل کې راغی د بدن سره تعلق د جبرائیل امین کوم نشو یا خپل بدن سره تعلق ده او دلته تصرف کوي خبرې کوي د پیغمبر سره غږیږي وحی ورته کوي ناس ته ولاړ ورسره کوي په آس پرې کې جهاد کوي ګردونه لیدای کیږي دا روح ته خدای په تاسو تصرف ورکړی دی بدن نه جدا د بدن سره تعلق خبر کې مړای کې د روح چیرې د مسلمان په علیین کې په بدن سره تعلق ده ان په قبر کې دلته د بدن سره راحت پیدا کیږي کنه چې روح تعلق نه بدن په سپیږي بیا ایته بدن ته عذاب پیدا کیږي کنه روح په سجن کې دلته په قبر کې عذاب ورته رسیږي د روح تعلق ته د بدن سره لکه المن څلورم اسمان کې د دنیا سره تعلق ده دلته میوه د المر په ګرمي پخېږي کنه پخېږي اثر غلري کې نه لري اوس ارواح قدسیه دا د بدن نه جدا کېدای شي ځکه هم دی وی ځکه هم دی شبیر احمد عثماني چې لیکي چې پیغمبر د خدای پاک اوس وسم په ډېر دنیا کې په ویښه خلک په یو وخت لیدای شي په ډېر ځای کې په یو وخت باندې خلک لیدای شي وجود مبارک پر روضه مطهره کې ده او ویني دلته پاکستان کې ویني افغانستان کې ویني هندستان کې دنیا ځای کې ویني دا هغه روح ته وجود موهوبي ده چې د ته په شکل روح جوړیږي او ګرځي په دنیا کې او کیفیت روحانی ده چې چا روحانی کیفیت غالب نو هغه ویني چې روحانی کیفیت غالب نه وي خاورې په شیشه پرتی نو په دې شیشه کې هیڅ شی نه لیدل کېږي عام خلک نه ویني نبی رسول الله والسلام حضرت عائشه په یو مجلس کې دي رسول الله ورته دا د جبرائیل امین راغی پتا سلامي دا جواب ورکړي ورته سلام علی ارته ویني زینبی په یو مجلس کې ناشتي حضرت رسول الله ویني حضرت عائشه نه ویني نو په یو وخت کې انبیاء د خدای پاک وای په ډیرو ځای کې لیدل کېدای شي اولیاء د خدای پاک په یو وخت کې په ډیرو ځای کې وای لیدل کېدای شي حتی ابراهیم هم مثلا یو مثال ورکړی چې کچا ویل چې د اتم په ورځ ما په کوفه کې دی ولې دلته او حاجی ویل چې ما سره په مینا کې او په حج کې
یو عالم په دغه سخت رد کړی دی چې دا د کفر خبر ده دا څنګه خبر کې دا خو معجزه ده دا خو د پیغمبر کار ده نو علامه تفتزانی په دغه باندې رد کړی چې معجزه مني او کرامت نه مني دا شان خو د کرامت دي چې په یو وخت کې په ډیرو ځای کې لیدل کېږي اوس نو ارواح قدسیه او ته چې خدای پاک دا تصرف ورکړی چې د بدن نه جدا کېږي بدن به په یو ځای کې تصرف په بل ځای کې هلته به وویني مخلص وبویني دا به دلته به څوک ویني چې موږ سره ناستو هلته به وایي چې په دغه ورځ په دغه ساعت ما په هندوستان کې ولید کله چې وایي داسې ده دغه مشکل ذات حال ده دا لمرم یو روح لري ولې د ذوی العقول صفات ورته ثابت دي کنه چې د خدای پاک نه اجازه غواړي فقط عقل لري روح لري حیات لري إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دغه المر روح د المر سره تعلق لري هغه خپل په حرکت لګیا ده دا روح پورته د لار شي طرف عرش عظیم ته سجده کوي وجود حرکت کوي څوک چې دغه ولاړ نه ویني سجده وشوه خو سجده روح وکړه المر په خپل دایره کې ګرځي څلورم اسمان کې روح لار پورته عرش عظیم ته سجده وکړه مشکل حل شو کنه په اسانه طریقه باندې نو دا د دې روح کیفیت ده نو دا چې موږ کله کله د تصوف په اصطلاح باندې دا خبرې اورو چې ارواح دي اولیاء او تصرفات کوي ګرځي لیدل کېږي په مختلفو ځای کې لیدل کېږي نو هغه خلک چې دغه علم سره ناشنا دي د دې شرک په توګه سره واخلي دا یې څه ویل دا عقل مني دا ناروا وګوره په کتابونو نه ګوري د دیوبند علما نه ګوري چې د رحمت عثماني صاحب فاضل د دیوبند استاد د دیوبند البته دیوبند کې استاد هم تیر شوی هغه دا تحقیق کوي دا چې نور ټول یو دا په مېڅ کې نوم یاد کړی دا علاقه خلک یې اکثره پیژني نو دا مسجد تر هغه وخت د مستقره پورې تاریخ تفسیر العزیز نه والقمر قدرنا د مسجد سپمې چې دموږه یغه تم اندازه کړې دي منازل منظرونه چې اته وشتي قطع عدد العجون القديم غټيږي بیرته وګرځي لکه هغه شاخ د خرما په خانه وچ دا خرما پانه چې وچ شي نو سره برګ شي نری دا سپمې غټي بیرته بیا لکه هغه کلکه پانه د خرما نری ته جوړ شي اوس نو المر او سپمې دواړه الله منازل ورته مقرر دي دا نظام د خدای په قدرت چلیږي نلمر تعدا کړی شي په سپلمۍ نسپلمۍ تعدا کړی شي په لمر په ورځ کې راځي اوس لمر د پردانه د مناسب چې سپلمۍ لاندې کی سمانه په شپه کې د شپې په مابین کې بیرته لمر راځي ورځ نسپلمۍ ته دا مناسب د چې لمر لاندې کی چې وی دی ورځ اوس په غرمه کې د شپه شي دا نظام خپل چلیږي یو سکند زرو بار نه کېږي او دا نظام شته چې کله شپه وږدېږي کله ورځ وږدېږي کله شپه وږدېږي لکه اوس شپې شروع د شپې وږدېږي ورځ او کڅو کرا لنډېږي د شمس ينبغي لها نه د مرد لپاره لایق ده دا خبره ان تدرک القمر چې لاندې کې سپوږمۍ او په زمانه د سپوږمۍ کې چې شپه د ورځ جوړه شي ولو الليل سابق النهار او نشپه مخکې کېدونکې د ورځ باندې وكل في فلك يسبحون اریو د لمر سپوږمۍ په خپل دایره کې لامبو وي ګرځي جوړېږي وآیت لهم بل یو لوی ښکارا دي دلیل د قدرت الله د خلقو لپاره دا ده ان حملنا ذریه فی الفلک المشحون چې بشک موږ سوار کړیو اولاد دي دوی په کشته د نوح علیه السلام کې چې ټاک کړی شوی و ذریه اولاد ته ملي کېږي ذریه مور او پلار ته ملي کېږي په توګه کېږي نو الحقنا بهم ذریتهم چې کله اولاد د غټي رتبه چفتنی مور او پلار پورې پاتې شي کله مور او پلار د لوی رتبه چفتنی اولاد پورې پاتې شي موږ پورته کړی و ذریه دې دی هغه کشته دا کړی شوی کې دا موږ تاسو په کشته د نوح علی السلام کې وکړه هغه خلک چې هغه اتیا نفر و دي د سره هغه اتیا نفر لیکن دیغو په ملاو کې نطفه وکنه هغه خدای په الته پورته کړو هوې ساته ځانه سره دیغو په ساتنه سره وساتو وخلقنا لهم من مثله ما يركبون موږ پیدا کړی دي دغه انسان لپاره په مثل دغه کشته باندې
هغه شایان چې دوی په سوريږي یو دوه نفره هغه اعلان په پاش په پروتي نصر الله ورته کې پاش راپورته کوي او دا کړي باندې کې چې څه خبر راغی د الله قدرت نه مني د خبيستان کافرات اخرات خدا نه مني په یو منټ کې ټول دنیا سره اړي تر سلمان په حالت کې اوس بیا دا غوړې زو کډونه بیا راورسېده او آینده په ټول منټ بعد څه پیږي دا ټول نظام هغه خدای په خپل قدرت ورکړي خلکو ته وإن شاء نغرقكم كإرادوكم قد غرقوا ولد خلق نغرقكم فلا طريق لهم نبي وجدي دفاره فرياد رس ولا هم ينقذون أو نبذ إخلاص رشد غرقدن إلا رحمة منا لكن دا رحمة مقدس داخلك ونقر غرق ومطاع إلى حين أو فائدة وركوه لطريقات تقولي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم کله چې ویل شي دا خلکو ته ځان وساتئ د دنیوي عذاب نه ما بین ایدیکم چې مخامخ په در باندې راشي وما خلفکم او هغه عذاب چې شاته دي د مرګ نه چې د قبر ده هغه په در باندې راشي لعلکم ترحمون شاید چې پتا چې رحم وشي وما تاتيهم من آية من آيات ربهم نراجع دې یو دلیل دلایل د قدرت رب دې نه الا كانوا عنها موردين مگر هم دې دا په پټه یو نه مخکردون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله کله چې دغه کافرانو ته ویل شي ولګوي هغه مال چې خدای درکړی د مسکینانو ته ورکړي کافران څه وی بدبختان قال الذين كفروا هغه خلک چې کافران دي الذين آمنوا دغه خلکو لپاره چې ایمان راوړي څه څنګه وي انو فهمو مله یشاء الله اطعمه موږ آیا ډوډۍ ورکو خوراک ورکو چاته که خدای په خوا کوي نو هغه به طعام ورکړو چې الله نه ورکړي نو کومه ولې ورکوي چې الله نه دا ورکړی یو مسکین کړی دا نو موږ باندې ولې ورکوي دا استهزاء کوي دا نه پیږي چې خدای دا امتحان جوړ کړی خو ازمي ما ته دنیا را ډېرې یا بل راته مسکین کوي چې درته اوس یو سره هم ته کوي کنه کوي ان انتم الا في ضلال مبين دا یا دغه کافرانو خبره ده چې دا مسلمانانو ته نه یې تاسو مگر په ګمړی کار کې خدای په نه دوه کړی تاسو مسلې چوي او یا دا خبره د ملائکه او د دیتا د خدا راځو کو ملائکه ورته ان انتم الا في ضلال مبين په وخت په دا خبره کې نه مگر په ګمړی کار کې ويقولون ذوي اذا كان متى هذا الوعد تو وعده قیامت ان كنتم صادقين کتا چریپنه ما ينظرون انتظار نکي دي الى صيحه واحده مگر د چغي وی دي اسرافیل علیه السلام تاسو ته جوړ دي چې دي او هم يخصمون په دې حال کې چې دوی به جګړه سره کوي دا قیامت چې راځي او رسول چې کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي دو دکاندار به سړي سره لګي راځي ورکشي سپېلې په کوڅه قیامت وشي هغه ځای به وشي ګولاره تیار کړی خدای ته ویل کې پورته سپېلې په کوڅه په یو ځای به وشي په اثر او خلکو دا چې قیامت راځي دا څنګه دا چې موږ کې خبرې چې سبا د قیامت را روان ده ځان برابر کړي په اخري خلکو چې قیامت راځي په دې شکل باندې راځي فلا يستطيعون توصية حتى بهذه طاقت دي وصيت کولو چې یو بل ته وصیت وکړي ولا الى اهلهم يرجعون او نه په خپل کورو ته لاړ شي تو بازار سره په بازار کې مړ شوی تو په سفر بل وطن ته تللی حالت مړ شوی تو په لارې روان دی غځای پټ ونفخ في الصور بیا به کوم راشي په شپېلې کې فإذا من الأجداث إلى ربهم يرسلون ناسا په دوی په قبرونه په طرف در باندې منډي وي بیا په ټول منځي می او راوتلي وي د الله په طرف باندې به منډي وي قالوا بیا یبدای یا ویلنا ای هلاکت دې موږ را حاضر شه من بعثنا من مرقدنا چارا پورته پر دې ځای دې خوبونه یا دا دوه شپېلې په منځ کې تلوي کاله خوب آرام وخت دي یا دا د قبر عذاب دې ته څومره کم ول دي چې د آخرت عذابونه ویني لکه دته چې پروت دي سړای وي چې دا د خوب د ځای چارا پورته کړو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او مسلمانان به دا هغه څه چې الله یې وعده کړو او رښتیا ویلي وو پیغمبران ان كانت الا صيحه واحده نزدا
شپېلې مګر هم یو شی په کول یو دي فاذا هم جميع لدينا محضر الناس په دې په ټول دي په نسبت حاضر نشوي بل يوم لا تظلم نفس شيئا فظهر تظلم منشي في اسنا فتهيد شيء ولا تجزون الا ما كنتم تعملون تاسو په بدانه تر کول شي مګر هم دې هغه څه چې تاسو عمل کوو په دنیا کې ان اصحاب الجنه بشك خواندان دي جنت کو اليوم تدورت قیامت کې په شغل فاکهون په مشغولتیا کې به هم اخستون کی په مشغولتیا کې به هم اخستون کی په چې په مشغولي چې هم اخلي دلته دوه خلا قول دي یو قول دا چې څوک په دنیا کې د فراغ د شکاک د خپلسد سره د جماع چې دغه فاحشات ډېر درلود چې مسلمان د جنت ته داخل شو په دنیا کې چې دغه محبت ډېر دي چې په حالت په دغه لګي ځکه جنت د ټول دغه نعمتو ځای ده نه روپۍ شته چې زړه نه پکېږي اوس به څه په دنیا کې ورته کېږي خو روپۍ به نه لري چې وایي خپل وایي نه د حجمې د خرابېدل خبره شته نه د جوابې چې ضرورت شته نه ستړی شته یو شی هم نشته نه خو چې هېڅ شی هم نشته او مفت پیدا کېږي چې نه یې خوري نو خو ګران ده داسې به څوک لګیا یې د سیخ خوراکونه به کوي څوک به د بیبیانو سره جماع وکړي په دغه کې به مشغولې او د هرې بیبي سره چې جماع کوي او یا 1500 د هغه اعمالو په انداز دي هر وارې چې جماع ورسره کوي هغه به نوې پېغلې باکره او هېڅ درد هم نه ورته محسوسېږي صرف فن به وي پلیتول به نه وي غسلونه بیا نشته کوم یو ورځ دلته کړې وه موږ وطن کې چاک ستا کړه وایي ژمي کې په دغه غسلخانې نه وي دا خلک به پیالو ته ورته یو سړی مو سره دا ویالې ته غسل کوي د سهار بل کلیوال هم لیدلی ده چې ویالې ته ده دا بل کیسه یې کوله وایي د ویالې په غاړه کالي یې ستړي دي اوس د سړه نه اوبو ته نشي ورګډېدی اخر دا خپل ځان وټکوي چوپ تا مېرمن وغیم بېګا چې درېږې نه چې سهار چې ورګډېږې نه اوس په دنیا کې کله ښه شوق د سړي وي کورنۍ ته په د ساړه غمې چې اوس باید غسل چېرې کړو د غسلخانې غمې غسلخانه نه لري بل څه مشکل یې هلته خو دا نشته نو څوک وایي چې د دغو شیانو عشق په دنیا کې د چا ډېر و دا به په دغو شیانو مشغول وي او څوک چې په دنیا کې د خدای پاک په انواراتو تجلیاتو مشرف شوي وي احمد الله چې تزکیه او تسبیح یې کامله کړي په دنیا کې د ذکر په وخت کې د خدای پاک انواراتو تجلیات چې ورته پیدا وي په یو بل کې چې څومره خوند ده په بل کې چې خوند نشته لهذا په دنیا کې عشق د دې د الله سره و په قیامت کې به عشق د دې د الله سره چې الله په دیدار به مشغوله وي آخرت کې دیدار د خدای پاک خلقو ته د خلقو د محبت په انداز ده چاته به په آخرت کې د خدای پاک دیدار په کال کې لکه د دنیا عمر کال چې پرې یې وایي د الله دیدار ورته چاته به په میاشت زندګي کې یې وایي چاته په جمعه کې یې وایي چاته به د ورځې د سهارو بېګا په انداز لکه اوس نن سبا چې سهارو بېګا کېږي په ورځ کې 2 وایي څومره وخت چې په تېرېږي کې په جنت کې 2 وایي به دیدار د الله ورته نصیب کېږي چې تر ټولو نعمتو بهتر ده خو چاته به مسلسل د خدای پاک دیدار کېږي حضرت بایزید بستامی قدس الله سره وی چې خاص اولیاء د خدای پاک ته په جنت کې به همیش دیدار د خدای وي که الله که یو ملت دیدار محجوب شي د الله دیدار نه دی به په جنت کې داسې چغې کې لکه جهنمیان چې په جهنم کې نارې وایي دا آیات ویله چې دوی به په دیدار د خدای مشغول وي دا د انسانانو د اخلاص د هغو د تقوا په انداز باندې خبرې دي هم و ازواجهم دغه جنتیان او ښځې د دوی به فی ظلال په تیارو دیوونو کې علی الارائک په تختو باندې متکئ ویونکي وي بهترین تختونه په سرو زرو په سپینو زرو په جواهرو باندې جوړ تختونه او په یوه تخت باندې او یا قسمه فرشونه پراته د هر قسم یې ځان سره او یو پوده هم راغلی چې په یوه تخت او یا قسمه فرشونه په هر فرش ځان ته خوره او په دغه باندې چې کوم فرش پروت ده وفروش مرفوعه دومره غوټ وي موږ تاسو د پوس پنځ لک پیدا کړو
نو چوت مو جوړ یو ورته پوسټه هغه دومره غټوالی لري چې د سپنج د پورته طرف لاندې د طرف په منځ کې د 40 کیلو مسافه وي لکه تر دغه جومات نه غوټ ده یو دغه سپنج ده مثلا 2 ګوتې یو 40 غوټ ده چې څومره غوټېږي راحت دومره کې پیدا کېږي په دغه تختو به ناست وي پکې ویونکي وي لهم د دې لپاره به په هغه جنتو کې فاکهات میوې وي ولهم ما یدعون د دې لپاره په دغه جنتو کې هغه څه وي چې غواړي یې لنډه دا چې کله ته معنا ده چې هغه شی به پیدا کېږي سلام وی به دوی ته سلام قولا من رب رحیم چې ویلې شوی به دې ته له طرفه الله نه چې ډېر رحمان او مهربان ذات یا دا معنا چې دې ته به سلامتیا وي چې دا وعده الله په دنیا کې له ور سره کړي قول من رب رحیم جنت دار السلام ده دي هر قسم تکلیفونه چې خدای پاک وعده ده قول من رب رحیم ده یا دا معنا چې الته په دیدار د خدای پاک سلام ده له طرفه دی الله چې جنت کې یو دم انوارات ویني چې پورته راته وګوري دی الله دیدار ورته نصیب شي او خدای دې متعال به دې کوي السلام علیکم یا عبادی دې دې ما بندگانو پتا چې سلامتی وي څو غواړي چې اوس مو درکم وامتاز اليوم ايها المجرمون ودغه جمله نه خدای پاک نه کوي وګویل شي په دغه ورځ باندې چې جدا شي نن ورځ یې ګناګارو د مسلمانانو نه جدا شي د قیامت پر ورځ بیا امتیاز ده یا کمال او بدعمل په دنیا کې ټول ګډوډ وشيږي هر څړي خپل ځان کوم لیدل کېږي ټول حزب بما لديه فرحون کافر هم ځان بزرګ بولي يهودي ځان ترتا کو بولي نصراني ځان کو بولي مجوسي کو بولي جبرائيل کو بولي چې اراډاله ده اراډاله تاسو په فاجب پر خپل ځان کړی دی کېږي په قیامت کې خدای پاک حکم کوي اے مجرمو انسانانو د مدینه کې انسانانو نه جدا شئ اوس ګډوډ زندگی نه ده علم احد الیکم اي حکم نو کړی موږ تاسو یا بني آدم چې اولاد دي آدم علی السلام ان لا تعبدوا الشیطان چې د شیطان عبادت مکوئ انه لكم عدو مبین دا شیطان د تاسو پر دښمن کار ده او دا منو درته ویلي و ان يعبدوني چې د ما عبادت کوئ هذا صراط مستقيم دا غلیا برابر ده چې جنت ته سړی پځي ولقد اضل منكم جبلا كثيرا فتاكثر گمراه کړي و د شیطان د تاسو نه خلق ډیر افلم تكونوا تعقلون ايات عقل نه درلود د دې چې دا بدبخت موږ گمراه کړي هذه جهنم التي كنتم توعدون اوس نو دا جهنم هغه جهنم د چې د تاسو سره په دنیا کې وعده کول کېده اسلوها اليوم ورننو دې دغه جهنم ته نن ورځ بما كنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کافران کېدئ اليوم نختم على افواههم بعض کافران وایي چې خدای پاک تعالی په قران کې نو ویل چې ظلم حرام ده الا وکيو نو موږ دا د ځان سره ظلم بولو چې بل په مشاهدي ورکړي چې موږ بدن خپل شاهد نه وي دي بل شاهد نه مونږ الا یفلتو چې بند شي اندامو ته چې شروع شي کله بند شي اندامونه شروع شي په دا باندې شاهدي ورکړي چې دا ټکر کوو دوه خود ته سجده لګوله دا کول چې شاهدان فکر شي ګرځي خپل خلاص کی چې وسنګ شوي دا یو خپل اندامو ته وی چې ولې په شاهدي او په بدبخت په کوي تاسو لپاره د نور ویل چې د عذاب نه مخلاص شو هغه ورته موږ یو خدای په کوغه کوو چې په دنیا کې ته په دغه ځای غوړې نو اليوم نختم على افواههم نن ورځ موږ مهر ولګو د دې په خپل باندې وته کلمونه ايديهم وبغيږي د مخسرات لا سن دي وتشهد ارجلهم شاهدي ور کې په دې باندې کې د دې بما کان یکسبون په هغه څه چې دې کسب کوو دغه نمونه حدیث مبارک راځي په اخر دنیا کې ښکار کیږي نبی رسول الله تر څو قیامت نه راځي چې د څه وخت نه راغلی چې تطلع په سفر بیرته چې راشي کور ته د ایتا په لاس کې کوچینه نه ده چې د آسې کویله دغه هم درته لګیا شي چې تا په کور کې تا کې دا خیانت کړی ایتا په ورون به درته لګیا شي چې ته چې ووتې یو کا تکه دې بل سره آشنا یې کوله دا په دنیا کې و یو نمونه خدای په ښکار کوي دا د اخر وخت علایمونه ده غږیږي به ولو نشاء لطمسنا على عيونهم الا وکم اراده کړو نو تمسکړې به مې سترګې دي دی تمسخت ویل کېږي چې وچ پوچ شي اواره شي دا ظاهري سترګې په مې وړاندې وي فاستبقوا
صراطا مخطوب شوی بلیاره ته چې روان شو په ان یو بیا څنګه وي چې سترګې رندي شي بیا بلیاره روانې دي شي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم کوم کې اراده کړو مسخ کړو مو په غځای به مو کې زوجان ته جوړ کړو فمستطاعوا نبي طاقت موضوع دې تک ول چې مختلف شي ولا يرجعون او نه براجه کېدون کې چې ګرته شاته وګرځي ومن عمره هر څوک چې وو عمر ورکو دتا نو نکسو نو نذکورې کو په خلق په اندامو په پیدایش کې افلا یا خلون دی عقل نه لري کنکای څوکا ځوانيږي بیا د قوت پیدا شي چې په هیڅ سترګې نه ډکېږي بیا فکر شي بیرته په ملا ګورځي شي وګونه پلاس کې او اکثر اندامونه ضعیف شکار نه کوي نو په دغه نه پیږي چې په خپل ژوند کې علاوه زه په دغه څه تبدل د احوال راولا وما علمنا الشعر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نسبت شاعر ته او العیاذ بالله چې دا شاعر د شعرونو جوړ کړی دي خدای پاکي نه مې رسول الله ته شعر علم ورکړی نه دې د شان سره مناسب د شعرونو وی ولی ابل رسول تاسو نو ویلي او شعراء يتبعهم الغاوون في كل واد يهمون رسول الله عليه شاده ان هو نزل القران الا ذكر مكرم نصيحت وقران مبين قران کاردا لينذر چويري دا قران یا د نبی عليه السلام کان حي هغه څوک چې ژوندۍ وي ويحق القول على الكافرين او ثابت شي خبره د عذاب کافرانو مسلمان ژوندۍ د کافر د مړي حیثیت لري ژوندۍ ته ګټه ورتي او کافر ته د مړي باندې حیثیت ته ګټه نشته اولم يروا آیا نویني دا خلق کوي ویني چې انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما چې موږ پیدا کړی دي د دې لپاره له هغه څه چې جوړ کړی دي موږ قدرت یې موږ چارپایا وهم لها مالکون دی دغه چارپایان لره مالکان دي وذللناها لهم دا چارپایان بیا دې تابعان کړی دي ومن حرکوهم دغه چارپایانو نسبتيان دي دا ومن حیا کولون دغه نه فراکم کوي دا دی الله څومره قدرت چې دا یو وکوسته ونه شي ټول د خرابات دی ونه نشي تو سر وکړي او چې الله تعالی سوار کو ټول ویرا ورکړي الله تابع کړي ولهم بیا منافع د دې لپاره څه پتا چې پایان کې د کټ شهر وړوي پوسټه کوي ارشه په ګټه دي او مشارب د چکاب شهر شو دي افلا یشکرون د خدای په شکر نه باسي واتخذوا من دون الله الها نیولې دغه مشرکان او غیر الله نه نور خدای لعلهم ينصرون شاید دې سره به نصرت وکړي شي الله وینا لا يستطيعون نصرهم هغه بوتان دې دې کومه طاقت نه لري وهم لهم جند محضرون او دې به دې لره الله کار حاضر پرشي په دوزخ کې خدای او بنده به دواړه جهنم ته ورسي دې کومه طاقت نه لري چې جهنم نه اخلاص کړي بلکې دا دې بوتان او دې ټول ګډ جنت کې جهنم کې حاضر وي اور به بلیږي فلا يحزنك قولهم غمجن دنه کې تا قول دي ان انا علم ما يسرون وما يعلنون عالمان في غصه چې دې پټي او په غصه چې دې کار کوي اولم ير الانسان ایا نه ګوري انسان نه پیږي چې انا خلقنا من نطفه موږ پیدا کړی دی او بونه پیدا هو خصيم مبين تا پته جګړه کول کې کار ده عاجب دی وایل خبيث اډو ته روز راځي په لاس کې یو مجمع تراغای وی وای دا پیغمبر دا وی چې دا اډو کې بوم بیرته خدای راځي کی دا چې په لاس سره ورسره مېدا علاوه دې خپل ځان ته وګوري چې د مردار نطفو وګونه نه پیدا ده څومره قوت مې وسو کړی دا اډو کې چې دا دای په لاس کې ریږي دا چې څه پیدا ده دغه معنی نه وګونه نه پیدا ده او بیا دا ورته نادر دې کېږي چې دواری به څنګه الله ژوند کوي وضرب لنا مثلا متبيني هډوکه یو روز هډوکه مثال ونسي خلق ایر کړي د خپل پیدایش قال وی من يحيي العظام وهي رميم تو په ژوند کې ودا هډوکه حال دا چې هغه ورسته دي قلت يا يحييها التي ژوند کې د هډوکه هغه ذات انشاها اول مره چې پیدا کړي دي اول وار او هو بكل خلق عليم او دا الله په هر خلق باندې پیدایش باندې عالم ده کنه وی که جوړ وي فرق خبر ده الذي هذا قادر مطلق ذات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی دي تاسو ته د ونشنې نخور پیدا انتم من توقدون ناصا پتا چې دی غنورونه بلوي دا د خدای د قدرت یو لوی نه کانه بلا یو قسم ونی دي هندستان کې پیدا کیږي چې دی وی ونه شاخ راځي کې دی بلې ونه د شاخ سره یو وروا اوس اور او وګورو سره یو ځای کیږي شنا ونه په وګور لري په خدای قدرت وګوره په شنا ونه کې اور ورته پیدا دا چې ونه
ما په خپل سترګو لیدلي تاسې په اکثرو لیدلي دا پنجن چنار ورته ویلي رکه روغونه عمر په تېرېدن څه وخت تېر شي منځې اور وه بېسېره روغه پاڼې شنې پوستکه یې جوړې ما لاندې نفکې کتلي دي تک تور باندې ګوښ شوی چې پوښتنه مې کړې وای دغه څومره عمر ده والله حالت د خدای پاک په قدرت کې چې دا تېر شي وای خپله منځ اور وه اوس نو علاوې زما د قدرت دلیل دا ده چې په اوبو کې زه اور ورته پیدا کوم شنه ونه ده یو په بل ووایي دا د انسان د عقل نه لرې ده که نه ده چې خدای پاک په دغه قادر ده نو په مړي ژوندي کولو بیا ولې قادر نه ده چې عقل یې بېخي نه مني چې اوبه دې اور واخلي هغه د خدای پاک قدرت نمونه په دنیا کې ښکاره کړې ده چې دغه نه دی بلول کوي اولیس الذی خلق السماوات والارض آیا نه ده هغه ذات چې دا غټ اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي بقادر قادر علی ان یخلق مثلهم دې چې پیدا کړي په مثل دغه انسانانو باندې بالا بلکې قادر ده چې دا غټ اسمان پیدا کوي شي دا کنه انسان په خود بیرته ژوندی کوي شي وهو الخلاق العليم دا ډېر پیدا کوونکی د مخلوقاتو ده او ډېر عالم ده پاشي باندې انما امره اذا اراد شيئا بشک خبره ده چې امر حکم دی الله چې کله اراده دی یو شی کی اندازه یقول چوټه له یغشل رکون شاف یکون هغه موجود شي وخت بس نه پټیږي اسباب ته ضرورت نشته دی الله چې اراده دی شی وشو کون بس دې موجود ده وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پاکیدا هغه ذات ترا چې په قدرت دې کې پاچای دې هر شي دا تصرف دې هر شي دا و الیه ترجعون او خاص د خدای پاک ته بتا سره راځي کېږي په قیامت نو دغه ذات ترا پاکیدا قیامت حق نمونه د قیامت په دنیا کې بار بار په هر وخت خدای پاک کوي و چې موږ بیرته راځو کوي شپورا تر اړې را اړې انسان قوي کوي بیرته ضعیف کوي مختلف قسم احوال کې خدای پاک خپل قدرت ظهور کوي انسانانو ته چې انسانان د آخرت نه قاتل نشي